د 13 کالو نه د استرالیا په کوینزلند یونیورسيټي کې د کوینزلند الاینس فار اګریکلچر اینڈ فود انوویشن څنګه کې د فصلونو د پیداوار موده پر راکمولو تحقیق پیل کړی شوی وو. مشر تحقیق کوونکي ډاکټر لی هیکی وای څنګه چې د خلا د تحقیق لپاره د امریکای ادارې یا ناسا په خلا کې د غنمو د فصل د پیداوار موده ترنا په ذریعہ راکمه کړي، نو همدغه سي دوی هم سوچ وکړو چې ولنه دوی د هم په ځمکه دغه طریقه خپل کړي. دوی خلا کې د فصل د پیداوار عمل د توندولو لپاره د LED بلبونه استعمال کړي دي. د بلبونو به نیغ په نیغه تر 2 غنټو لپاره په فصلونو رڼا کوله او داسې فصلونه به د وخت نه مخکې پاخه شول. موږ د غنمو، وربشو او په استرالیا او په نړۍ کې په لویه پیمانه د کاش کېدونکي فصلونو لکه د چڼې یا کینولې د پیداوار موده یوازې 6 هفتو ته راکمولی شو. د دې معنی دا ده چې په یو کال کې موږ د یو فصل په ځای موږ 6 فصلونه اخیستی شو. هیګي وای په دې مخصوص حالاتو کې د پاخه شوي فصلونو معیار په گرین هاوس کې د پخو شوو فصلونو نه که خنوي نو کم هم نه دي. دی وای د جنیاتي او د پیداوار نورو عصري طریقو سره د دې د رایوځای کولو جاج اخلي. د ناروغونو د بچ کولو لپاره دا هم ضروری ده چې معیاري او د بیمارو په خلاف مدافعت لرونکي تخمونه کرل زیات شي. 9 billion people, 9 billion mouths. موږ ته یو غټ چیلنج را پیښ دی. 2050 پورې به د نړۍ 9 بلینه انسانان یعنی 9 بلینه خولې مړول وي او نن سبا چې کوم فصلونه موجود دي هغه دا کار نشي تر سره کولی. نو ځکه موږ لره به په جنیاتي چارو کې غټه کامیابی ترلاسه کول وي. داسې فصلونه به کاش کول وي کوم چې په ګرم موسم، سوکړې او په فصلونو د حمله کوونکو چینجونه محفوظ پاتې کېدلی شي. هیګي او د کوینزلند یونیورسيټي د نورو ملګرو او جان اینس سنټر او په سیډني یونیورسيټي کې د مرستیالانو د فصلونو د پیداوار د عمل د توندولو لپاره خپل تحقیق نیچر پلانټس جرنل کې چاپ کړی وو. کله چې د دوی تحقیق چاپ شو نو خوشا د نړۍ د 13 ملکونو نه ساينسدانانو او د فصلونو کاشت کوونکو خواستونه دوی ته ملاو شول.